السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ یاست. ملګرو نن درته بله یوه خوندوره او زبردسته ویډیو وړاندې کوم. ملګرو له دې نه مخکې چې ویډیو پیل کړو طریقه تاسو ته وړاندې کړم ملګرو، په خورا درنه له تاسو څخه هیله کېږي چې زما چینل در سره لایک او سبسکرایب په څنګ کې د بل نښان او په آل باندې کلیک کړئ. ملګرو ویډیو نن د سټایلي آی ډي په اړه ده چې څنګه کولی شو چې پول سټایلي او هیک زد آی ډي جوړه کړو. ملګرو دا طریقه تاسو ته زه وښیم. ملګرو رابشئ لومړی خپل فیسبوک اپ دی، فیسبوک به راخلاص کړئ. فیسبوک اپ ته چې راغلی فیسبوک هم راخلاص کړئ. ملګرو تاسو ته زه داسې آی ډي جوړوم لکه دا چې د ملګرو تاسو ګورئ داسې یوه ښایسته او خوندوره آی ډي دغسې درته جوړوم ملګرو، لکه دغه چې د ټوپک والا سټایلي آی ډي چې لاندې لیکنه هم څنګه ورسره وکړو او دې ځای کې هم داسې ښایسته لیکنې څنګه ورسره وکړو. ملګرو تاسو ته زه دې طریقه وښیم، ویډیو تر پایه ګورئ سټپ بای سټپ. ملګرو سکپ کوئ مه، په مکمل ویډیو وګورئ، سکپ کوئ ملګرو. داسې ښایسته ویډیو تاسو ته زه جوړه کړم ملګرو. لومړی به راشئ تاسو ملګرو خپله آی ډي جوړولو ځای ته لوګ آوټ به کړئ دا آی ډي. دا هم چې لوګ آوټ کړم ملګرو تاسو به راشئ رابشئ ملګرو برې یو نوی فیسبوک ګڼون یعنې اکاونټ جوړ کړئ. شین په دې ځای باندې مې چې کلیک کړو ملګرو بیا به په دغه ځای کلیک کړئ. دې ځای کې به لومړی تاسو ملګرو دغه نوم زه تاسو ته یا د ټوپک نښان تاسو ته ډسکرپشن کې هم پرېږدم او د په فیسبوک په پیج کمنټ کې هم درته ملګرو اچوم، تاسو هغې څخه یې راخیستلی شئ. ملګرو تاسو ګورئ لومړی به تاسو راشئ دلته به دا هغې ځای نه راکاپي کړئ، دلته به تاسو پیسټ کړئ ملګرو. چې پیسټ هم کړئ ملګرو تاسو دلته لومړی نوم دی تاسو به داسې کار وکړئ چې دا منځ دغه به تر وران کړئ، دا به سترنګه بیا به دلته راشئ دا بیا دلته پیسټ کړئ ملګرو. چې دلته مو پیسټ کړئ ملګرو تاسو به لومړی دا تر وران کړئ، هغې نه مخکې څنګه وران کړه برخه او دې نه به لومړی برخه هغه ځای پورې وران کړئ چې کوم ځای پورې ملګرو هغه ځای نه وران کړئ. دې ځای پورې وران کړئ، دې ځای چې وران کړئ دلته به په کلیک وکړئ په دې ځای باندې ملګرو. په دې ځای مو چې کلیک ملګرو تاسو به دلته راشئ او خپله د دغه پته به داخله کړئ ملګرو. زه خپل برېښنالیک راخلم ملګرو یا ایمیل راخلم، تاسو په تمه شئ ملګرو زه ځمه. ملګرو ما ورته ایمیل ورکړه، تاسو ګورئ دا ملګرو تاسو خپل د عمر مطابق تاریخ ورته ورکړئ چې څومره عمر لرئ ملګرو. دلته به دې ځای باندې کلیک کړئ، څخه وروسته به تاسو ښځینه نارینه چیرې مو خوښ هغه انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب مو دلته پټ نوم ورته ورکړئ، زه پټ نوم ورته ورکوم. دې ځای څخه وروسته ملګرو تاسو په دې ځای کلیک وکړئ. په دې ځای مو چې کلیک وکړم ملګرو تاسو ګورئ لږ انتظار شئ ملګرو. ګورئ زمونږ اکاونټ جوړ شو دغسې ملګرو. تاسو اوس په دې ځای کلیک وکړئ، څه وروسته به تاسو ایمیل د ملګرو 15 دته کوډ راغلی دا به تاسو په دې ځای کې ووایئ ملګرو. دا زما وواهه تاسو هم چې دلته ووهه بس ملګرو رابشئ او دغلته به پروفایل انتخاب کړئ. پروفایل باندې به تاسو یو انځور ورکړئ. ملګرو دلته مونږ پروفایل دلته به تاسو کلیک کړئ په دې ځای باندې. دې ځای مو چې کلیک مونږ پروفایل ورکړو اوس به لاړ شو دلته به په آی ډي پروفایل شوی دی ملګرو. اوس به دلته دا پرېږدو، دلته به ملګرو راشو کور یا پوښ به ورته ورکړو ملګرو. ملګرو تاسو ولیدل ما ورته دغه هم ورکړ. اوس ملګرو تاسو څنګه داسې سټایلي هغسې آی ډي جوړه کړئ ملګرو. تاسو ورته ویو څنګه انتخاب ملګرو تاسو به راشئ دلته او په ګوګل کې به ملګرو تاسو دلته ولیکئ چې ګوګل ته به راشئ ملګرو. ګوګل کې به تاسو ولیکئ
د تاسو کې فیسبوک سټایلیش BIO دا چې ولیکل تاسو به دلته په دې ځای باندې کلیک کړئ سرچ په ورکړئ ملګرو سرچ چې مو ورکړئ ملګرو تاسو به دغه لومړی انتخاب کړئ دا هم چې انتخاب ملګرو ملګرو دا خلاصیږي ملګرو تاسو ته داسې صفحه راغله تاسو اوس کولی شئ دې څخه هر یو راواخلئ او انتخاب یې کړئ ځان ته په سټایلیش دغه کې ولګوئ ملګرو ګورئ ملګرو تاسو به دې څخه راواخلئ ګورئ ملګرو تاسو د هر یو کولی شئ چې راواخلئ ګورئ ملګرو ښایسته ښایسته ویډیوګانې دي تاسو کولی شئ چې راواخلئ ملګرو هلته یې ولګوئ ملګرو زه به دا راواخلم او هلته به یې ملګرو پیسټ کړم دلته به یې کاپي دې څخه او هلته به په دلته راشئ ملګرو دلته او په دې ځای کې په ژوندلیک کې دلته به ملګرو تاسو پیسټ کړئ چې بس هم کړئ ملګرو تاسو به دا پسې ووهئ دا هم چې ووهه ملګرو تاسو ولیدئ دا دلته ولګېده ملګرو تاسو ملګرو تاسو ته وښیم ګورئ ملګرو دلته دغه شو بیا به تاسو راشئ او همدغه ځای ته ښکته به ملګرو راکېوځئ کوز به راشئ ملګرو تاسو ته ګورئ سوچ کوز به راشئ خیر تاسو دلته تاسو چې خیر ته راغلی ملګرو تاسو به دا ملګرو را کاپي کړئ چې را کاپي تاسو به راشئ دلته او بیا به دلته دا پیسټ کړئ تاسو ګورئ ملګرو دا چې پیسټ کړئ په دې ځای باندې به کلیک کړئ او بیا په دې ځای څه وروسته ملګرو په دې ځای باندې کلیک وکړئ تاسو ته ملګرو بیا دغه شو تاسو به بیا راشئ دې ځای څخه وروسته بیا راشئ دلته ملګرو تاسو به دا کاپي کړئ ملګرو هم چې کاپي کې را به شئ دلته به بیا پیسټ کړئ ملګرو تاسو ګورئ ملګرو دا به ووهئ هغې په شان دی او دلته به په دې ځای باندې کلیک کړئ بیا به راشئ ملګرو تاسو به بیا په دې څه دا هم راواخلئ دا به کاپي کړئ او را به شئ دلته به یې پیسټ کړئ ملګرو په همدې ترتیب باندې به تاسو غونډ راواخلئ هلته به یې پیسټ کوئ ملګرو تاسو ته به دغسې شیان راوړي ښایسته ښایسته سټایلي شیان به تاسو ته راوړي ملګرو تاسو به یې داسې پیسټ کوئ او هلته به یې رااخلئ ملګرو تاسو ګورئ تاسو ته به دغسې سټایلي ID برابره شي ملګرو داسې به خوندي کړئ ملګرو تاسو اصول د ملګرو ستاسو ID داسې سټایلي شوه ګورئ ملګرو ID مو سټایلي شوه د ټوپک والا ښایسته او سټایلي ID ملګرو تاسو ته برابره شوه ملګرو دغسې ښایسته او سټایلي ویډیو جوړولی شئ ملګرو تاسو په دغې طریقه باندې ملګرو که ویډیو مو خوښ وي نو زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته